اخر سرخکته شوې دنیا ته ته به نه صبرېدې اخر سرخکته شوې دنیا ته ته به نه صبرېدې ما به منت کولو تا ته ته به نه صبرېدې چې ټوله شپه به هجړاګانو پسې وګرځېدې نن ملامته شوې هر چا ته ته به نه صبرېدې ستا هغه مور چې به یې تا ته دعاګانې کولې ستا هغه مور چې به یې تا ته دعاګانې کولې ستا بابا جان به ستا لپاره مزدوریانې کولې دوی به تر نیمو نیمو شپو ستا انتظار کې ناسو ستا په هر غم به یې الله ته جړاګانې کولې هغوی خیرې کوي اوس تا ته ته به نه صبرېدې ما به منت کولو تا ته ته به نه صبرېدې چې ټوله شپه به هجړاګانو پسې وګرځېدې نن ملامته شوې هر چا ته ته به نه صبرېدې بیگا گنده محفل کې تا ته یو هجړه ګډېدو د لاندې ځمکه خوځېده بره اسمان ګړزېدو د قوم لوط عمل نن تاسو یو ځل بیا ژوندی کړو الله په قهر و چې ستا ګنده ارمان سړېدو خود شوې د تورو تمبو شاته ته به نه صبرېدې ما به منت کولو تا ته ته به نه صبرېدې چې ټوله شپه به هجړاګانو پسې وګرځېدې نن ملامته شوې هر چا ته ته به نه صبرېدې د خدای ظالمه ته ایمان له هم دوکې ورکوي په خپل عمل باندې جانان له هم دوکې ورکوي ښه درته پته وي هلک ته د جینۍ لباس کې سترګې دې پټې وي خپل ځان له هم دوکې ورکوي ګناه دې نه ویله ګناه ته ته به نه صبرېدې ما به منت کولو تا ته ته به نه صبرېدې چې ټوله شپه به هجړاګانو پسې وګرځېدې نن ملامته شوې هر چا ته ته به نه صبرېدې او چرته کې خلک چې ګمراه شي پوهول پکار دي چرته کې خلک چې ګمراه شي پوهول پکار دي لاس که بدن کې د چا څخه شي پرې کول پکار دي چې د مدد په ځای هجړه سره زیاتې کوي څوک دا ګنده خلک په میدان سنګسارول پکار دي ظریف خان وایي چې بدذاته ته به نه صبرېدې ما به منت کولو تا ته ته به نه صبرېدې چې ټوله شپه به هجړاګانو پسې وګرځېدې نن ملامته شوې هر چا ته ته به نه صبرېدې کولو تا